خدای خبر دی چې دا سره وشي. خدای خبر دی چې دا سره وشي چې وخت تیر شي موږ له حال عقل راشي او نور قومونه په جمدین یو بل ستایي موږ ته حاله انسان خوږ شي چې پناه شي. او دا په خان باندې نظم دی چې هر څوک ښه پیژني په هر چا باندې ګران دی، هر څوک ښه پیژني په هر چا باندې ګران دی. دا خان ماما زمونږ د یارانې قلم شان دی. خلوړه او سلی لري او لوړ قد قامتو، خلوص نه قربان حیا وقار نه شرافتو، ګواه په لوړ همت دی بې کچه صداقتو، جذبه لري د مینې محبت او شجاعتو، خوږ ژبې نه سیرت د الله په لار روان دی. دا خان ماما زمونږ د یارانې قلم شان دی. مضبوط عقیده لري په الله یې پوخ یقین دی، منونکی د قرآن دی او منونکی د خپل دین دی. هر وخت یې لګولی او الله ته خپل جبین دی، ظاهر کې باطن برېښي د ورځې په شان سپین دی. د بل چا در ته نه دی په الله یې پوخ ایمان دی. دا خان ماما زمونږ د یارانې قلم شان دی. په قام باندې مین دی، قام له امن او تاب غواړي، د قام د هر یو درد او سړکي حساب غواړي. خپل قام له جندون غواړي، خپل قام له کتاب غواړي، خپل قام له شرعي نظام شرعي انتخاب غواړي. د ژوند په هر ډګر باندې د مینې ترجمان دی. دا خان ماما زمونږ د یارانې قلم شان دی. سپېڅلی دی، سپین دروبی دی، په شرع برابر دی، جرګو او مرکو شي بللی معتبر دی. دا انسان خیرخوا دی، هر طرف ته یې نظر دی، شاکر دی او ذاکر دی، بختور دی، سخنور دی، د هر چا نه ډارېږي او په هر چا مهربان دی. دا خان ماما زمونږ د یارانې قلم شان دی. او آخري بند دی چې قلم یې پورته کړی د انسان په خیرخواهی دی، مین په اشنایي دوستی، مین په ورورولۍ دی، شډل بډل پښتون دی، تل لایق د مشرۍ دی، د حیا غیرت خلوص او مثال د خیرازی دی. دا خان ماما برهان ډېر شاکر صابر انسان دی. دا خان ماما زمونږ د یارانې